د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وایي که ټیټ ټیټ ځې وایي غلا کوې او که لوړ ځې وایي کورو ته ګورې. وایي یو مسافر یو لیرې وطن ته روان و چې په لاره کې یو کلی په مخه ورغی. د دې کلي د کورونو دیوالونه ډیر ټیټ و، خو مسافر په ونه ډیر جګ و. مسافر چې د کلي منځ ته ورسید نو د کلي ځوانان پر راټول سول. ولې بې شرمه خپله خور او مور نه لرې چې د خلکو کورو ته ګورې؟ سړي چې هر څونه ورته وویل چې زه پر خپله لار تېرېدم، ستاسو کورو ته مې نه دي کتلې، خو ځوانانو نه ورسره مننه. لنډه دا چې ځوانانو مسافر بیچاره را چپه کړ او د هغه په ډبولو یې شروع وکړه. په دې وخت کې د کلي خان راغی. ګوري چې د کلي ځوانانو مسافر را چپه کړي او وهي یې. مسافر چې خان ولید نو په عذر او زارو یې پیل وکړ. ول زه پر خپله لار تېرېدم، ستاسو کورو ته مې نه دي کتلې. د خان زړه پر وسوځېد او ځوانانو ته یې وویل چې مسافر پرېږدئ. کله چې مسافر رخصتېدی نو خان ورته وویل چې دا وار ما له هلکانو خلاص کړې، خو ګوره پام دې وي چې بیا پر لاره جګ جګ ولاړ نه سې، کنې بیا به په دغسې خواري اخته سې. مسافر هم دا خبر ورسره ومنله او له کلي څخه روان سو. مسافر پر لارې چوخ چوخ روان و. ول داسې نه وي نور خلک هم داسې فکر وکړي چې ګواکې زه د دوی کورو ته ګورم. د مسافر له توره بخته په دې کلي کې غلو لاس اچولی و او خلک سخت وارخطا وه. هر نابلده سړی چې به یې لیدی نو هغه به یې نیوی او پوښتنې ګروېږنې به یې ځنځکولې. مسافر چې په کلي ورکښېوت نو خلکو چغې کړې، ول هلئ غل دی. مسافر چې خلک ولیدل چې د ده خواته راځغلي نو داسې فکر یې وکړ چې بیا یې وهي. بس پایڅې راپورته کړې او په منډو یې پیل وکړ. کلیوالو چې د مسافر منډو ته وکتل نو داسې فکر یې وکړ چې دا سړی رښتیا غل دی. کلیوالو چغې کړې چې مه یې پرېږدئ، غل دی. مسافر د مخه او کلیوال ورپسې دي. منډې منډې منډې، آخر یې مسافر ونیوی او د هغه په وهلو یې پیل وکړ. مسافر چې هر څونه نارې کړې چې د خدای پر پار زه غل نه یم، خو کلیوالو نه ورسره منله، ول وهئ یې. مسافر چې یې هر څونه وواهه او هر څونه پوښتنې ځنځ وکړې نو داسې یې څه نه ځنې پیدا کړه چې د غلا لپاره دې ثبوت او سند وبلل سي. په دې وخت کې د کلي مشر په درد ورته وویل بدبخته، ته چې غل نه یې نو ولې دونه وارخطا وې او پر لاره ولې ټیټ ټیټ تلې؟ مسافر د مخکني کلي کیسه ورته وکړه. د کلي مشر ورته وویل چې دا سم کار نه دی، که ته پر لاره همداسې ټیټ ټیټ روان یې نو هر څوک به داسې فکر وکړي چې ته غلا کوې. مسافر په ژړا ورته وویل د خدای پر پار زه څه وکم؟ که ټیټ ټیټ ځې وای غلا کوې او که لوړ ځې وای کورو ته ګورې. یادونه: دا متل په ډیرو پښتني سیمو کې ویل کیږي. کله چې یو سړی ډیر ناچاره سي او یا یې بې ګناه وي خو بیا هم ګناهکار وبلل سي نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په کوچنیوالي کې له خپلې انا څخه اورېدلې ده. څه ښه یې ویلي دي، که ټیټ ټیټ ځې وای غلا کوې او که لوړ ځې وای کورو ته ګورې.